سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې د معاشاتو په اړه معلومات درکوم چې کوم څوک کوم کمپنی یا کوم چا سره چې تاسو کار کوئ هغه تاسو ته په وخت خپل معاش یا سیلري درنکړي نو هغې لپاره متحده عربي اماراتو نوی قانون څه وایي بل خصوصي کسان کوم څوک چې خصوصي کارونه کوي مطلب کوم موطني سره د ډرایور دی یا کوم خصوصي کورنۍ سره د ډرایور یا اشپز کوم بل کار کوي خو مطلب خصوصي ویزه لري هغوی لپاره هم دا ویډیو ضروري ده خو زیاته ضروري هغه چا لپاره ده کوم څوک کاریګر دی په متحده عربي اماراتو کې او کوم څوک لایسنس لري یا کاریګر لري نو هغې لپاره دا ویډیو ډیره ضروري ده نو هیله لرم چې ما سره تر پایه پورې پاتې شئ ښه اول به د خصوصي کسانو په اړه معلومات درکړم دوستانو کوم څوک چې ډومیسټک ورکر دي یا خصوصي کارونه چې کوي موږ په ساده ژبه کې ورته خصوصي وایو زموږ اکثره هیوادوال خصوصي ویزې لري نو د دوی لپاره معاشاتو سیستم انلاین شو دوی ته چې کومه تنخواه ورکوی کېږي هغه به انلاین ورکوی کېږي دا سیستم دوی د دې لپاره پیل کړ تر څو دوی ته معلومات وشي چې یادو کارګرو ته په وخت تنخواه میلاویږي او که نه نو همدې په خاطر دوی دغه سیستم انلاین کړ نو په تاسو کې کوم څوک چې خصوصي کارګر دي د نوي قانون له مخې به تاسو ته تنخواه انلاین درکوی کېږي ښه رابط شو اوس هغې موضوع ته چې که چیرې تاسو ته په وخت تنخواه درنه کړې شوه د نوي قانون له مخې به هغې کمپنۍ یا هغه کس چې تاسو ورسره کار کوئ هغې لپاره څه قوانین دي مطلب دا چې ته یو چا سره کار کوې یو کمپنۍ ده یا یو شرکت چې څه وي هغې سره ته کار کوې خو ستا تنخواه تا ته په وخت میلاو نه شوه په داسې صورت کې د نوي قانون له مخې کمې کمپنۍ یا کم کس سره چې ته کار کوې هغه به د یو لیبر یا د یو کس پر سر 1000 درهمه جریمه کیږي که هغې 10 کسان وي 10,000 درهم به کیږي خو زیاته نه زیاته 50,000 درهمه جریمه ده چې دا کس به 50,000 درهم جریمه کیږي او د هغې ترڅنګ که دوی چیرې په WPA سیستم کې کوم چې ویږه پروټیکشن سیستم دی د انلاین تنخواهي څه جمع کوي دې ته WPA سیستم وایي نو که دې کې کم چا غلط معلومات ورکړل مطلب کمې کمپنۍ غلط معلومات په دې سیستم کې ورکړل د خپل کارګر په اړه نو دی به د یو کس پر سر د 50,000 درهمو څخه واخله تر 50,000 درهمو پورې جریمه کیږي بلکې چیرې یو کارګر په زوره دې ته وخڅولو چې ته د تنخواه یا د معاش کم سلیپ چې دی دې باندې ساین یا امضا وکړه په داسې صورت کې که چیرې مسؤل کسان خبر شي دغه کمپنۍ به د یو کس پر سر 15,000 درهم جریمه کیږي مطلب ته یو کمپنۍ سره کار کوي خو هغه کمپنۍ ته مجبوري چې د تنخواه په سلیپ باندې ساین وکړي تا ته تنخواه نه ده میلاو شوي نو په داسې صورت کې که چیرې مسؤل کسان خبر شي ته په خپله شکایت پرې وکړي نو دغه کمپنۍ به د یو کس پر سر 15,000 درهمه جریمه کیږي بل کوم څوک چې لایسنسونه لري دوی د کارګرو معاش 8 ورځو څخه وځنډاوه مطلب دوی چې د انلاین کوم معاشونه جمع کوي هغې باندې 8 ورځو څخه زیات وخت تیر شو هغه کمپنۍ چې 100 کسان زیات وي نو په داسې صورت کې به دغه لایسنس والا کم چا چې لایسنس دی ځکه زموږ خلک زیاتره لایسنسونه لري کسانو ته ویزې ورکوي نو که چیرې دی د هغه کسان چې د دي هغې تنخواه په جمع کولو کې پاتې راغی مطلب 8 ورځو کې دوی د یادو کسانو تنخواه جمع نه کړه نو دی به د یو کس پر سر د 15,000 درهمو څخه واخله تر 50,000 درهمو پورې جریمه کیږي بل دی به پر 14مه ورځ ونه توانیږي چې کومې نوي ویزې لپاره یا کم نوي کس لپاره دی اپلای وکړي مطلب کم چاته چې ویزه وباسي هغې لپاره د اپلای وکړي نو د باندې به دم بند شي حکومت له لوري به دی ونه توانیږي چې کم چاته ویزه وباسي په خپل لایسنس باندې بلکې چیرې دوی معاشونه یوه میاشتې څخه زیات وځنډاول نو دوی به ډایرکټ محکمې ته معرفي کیږي دا قانون به ستا واړو کمپنیانو باندې عملي کیږي یا ستا واړو لایسنسونو باندې مطلب یو کس ته زیات لایسنسونه لري نو که چیرې د یو لایسنس کسانو کې کومه ستونزه راغله هغې تنخواه په وخت جمع نه کړه نو د ده په واړه لایسنسونو باندې به دغه قانون عملي کیږي دا نه ده چې تا د یو لایسنس کس تنخواه په وخت نه ده جمع کړي نو د نورو کې به ستونزه درته نه راځي نه ستا چې څومره هم لایسنسونه دي نو دې واړو باندې به دغه قانون عملي کیږي بلکې چیرې ته بل لایسنس جوړوې نو هغه اجازه به هم تا ته درنه کړی شي چې ته بل لایسنس جوړ کړې کومه چې د ستا بینک ګارنټي ده هغه به هم لغوه شي دغه سربیره به ستا کمپنی یا ستا لایسنس چې کوم دی هغه به درېیمې کاټګورۍ ته وغورځي او ورسره به ستا کارګرو ته اجازه ورکړی شي چې کوم بل ځای کار وکړي که چیرې یو کمپنۍ په کال کې د یوه وار څخه زیاته سرغړونه وکړه هغه کمپنۍ چې 100 کسان زیات وي نو د دوی به ورک پرمیټ مطلب کوم لایسنس چې دا هغه به ختم شي هغه به بین شي او کومه ټاکل شوې مخالفت چې ده
هغه به هم حکومت ته ورکوي. مطلب دا دی دوستانو که چیرې تاسو ته په وخت تنخوا چېرته میلاو نه شوه چې کومې کمپنۍ سره کار کوئ نو تاسو کولی شئ چې په هغې کمپنۍ باندې شکایت وکړئ. دا ستاسو قانوني حق دی او بل دا چې شکایت بالکل مفت دی. د دې تاسو نه کمې پیسې نه اخیستی کیږي. هر هغه کیس چې 1 لک درهمو څخه کم وي د نوي قانون له مخې هغې فیس نه اخیستی کیږي. نو کوم چاته چې تنخوا په وخت میلاو نه شوه تاسو حق لرئ چې شکایت وکړئ او مخکې کومې خبرې چې ما وکړې هغه به دوی باندې عملي کیږي. بل زموږ هغه ملګري چې کمپنیانې لري لایسنسونه لري نو دوی د خپلو کاریګرو پیسې په وخت آنلاین سیستم کې جمع کوي تر څو د نوي قانون سرغړونه ونه کړي. که چیرې هم سرغړونه وکړه نقصانات خو تاسو خپله واورېدل چې تاسو به څومره نقصاني شئ. نو کوشش وکړئ چې خپلو کاریګرو تنخوا په WPA سیستم کې په وخت جمع کړئ. WPA سیستم باره کې هم ما وختي درته وویل چې دا د آنلاین پیسو جمع کولو سیستم ته WPA سیستم وایي. د آنلاین تنخواهی څه جمع کوي دې ته WPA سیستم وایي یا ویګا پروټیکشن سیستم وایي. سمه ده. نور نو علا دیو کې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. زه به کوشش کوم چې تاسو په خبر کړم. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. حال او باد اوسئ.